سلامونه نیکی هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. قدرمنو دوستانو، په دې هیله او امید چې ټول به جوړ روغ صحتمند وئ. قدرمنو دوستانو، د تېرو ویډیو په تعقیب سره په تېرو ویډیو کې موږ او تاسو په دې باندې خبر شو چې څه ډول کولی شو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په ذریعه باندې عکسونه ایډیټ کړو. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه وښودل شي چې څه ډول کولی شو خپل عکسونه د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په ذریعه باندې ایډیټ کړو. قدرمنو دوستانو، ویډیو مکمله در سره وګورئ. انشاءالله مکمله طریقه به موږ تاسو ته پر همدغه ویډیو کې ښیو. دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو نو مخکې تاسو باید له انټرنیټ سره کنیکټ وئ، ځکه بغیر د انټرنیټ څخه دغه طریقه کار نه کوي. راځئ دوستانو چې ویډیو پیل کړو. نو قدرمنو دوستانو، تاسو به لاړ شئ خپل ویب براوزر به راخلاص کړئ. تاسو چې هر براوزر کاروئ، که کروم وي که فایرفاکس وي، هغه به راخلاص کړئ. له ما سره په موبایل کې کروم دی، نو زه کروم راخلاصوو. په دې ځای کې ورته لیکو، په سرچ آپشن کې ورته لیکو free face swap online دا ورته لیکو او دا څنګه کوو؟ سرچ کوو. نو دلته تاسو به راشئ دغه دویم آپشن دلته دی face swap online free، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به راخلاص کړو. د سایت تاسو څنګه شي راخلاص شي. بله دوستان، تاسو ګورئ چې موږ د سایت څنګه کړله راخلاص کړله. دوستانو، تاسو ګورئ چې سایت موږ څنګه کړله راخلاص کړه. په دغه ځای کې درې آپشن دي. یو چې دی د سواپ فیس په نوم باندې، بل چې کوم دی د ملټیپل فیس، او بل چې کوم دی ویډیو سواپ فیس. په سواپ فیس کې تاسو کولی شئ چې یوازې یو عکس څنګه کړئ ایډیټ کړئ، او ملټیپل فیس کې تاسو کولی شئ چې څو عکسونه څنګه کړئ ایډیټ کړئ. او په ویډیو سواپ فیس کې په دې ځای کې تاسو کولی شئ په ویډیویي ډول باندې څنګه کړئ یو ویډیو ایډیټ کړئ. په د لاندې ساحه کې تاسو ګورئ یو اپلوډ ایمیج دی، او بل چې کوم دی اپلوډ سواپ ایمیج دی. په اپلوډ ایمیج کې به تاسو هغه عکس انتخابوئ کوم چې ستاسو وي. مثلا په دې ځای کې به زه یو عکس انتخاب کړم. دا عکس ما څنګه کړله انتخاب کړله. په دې لاندې ساحه کې تاسو به هغه عکس انتخابوئ چې غواړئ خپل عکس مو د هغې په شان ته ایډیټ شي. مثلا زه را اخلم دغه د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې مې عکس جوړ کړی، غواړم چې زما عکس په دې شکل باندې څنګه شي ایډیټ شي. نو په سواپ باندې کلیک کوو. دلته یو څو ثانیې صبر کوو تر څو زموږ عکس څنګه شي سواپ شي یا ایډیټ شي. دا د ګرانو دوستانو، تاسو ګورئ چې عکس څنګه شولو ایډیټ شولو. اوس تاسو کولی شئ دا عکس څنګه کړئ ډاونلوډ هم کړئ. اوس راځو یو بل عکس دلته راخلاصوو. غواړم چې دا عکس څنګه شي د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې ایډیټ کړم. نو دلته به هغه عکس را اخلم چې ما د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې راخیستی دی. دلته راځم یو عکس را اخلم. بله ګران دوستان، تاسو ګورئ چې دغه عکس ما د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې جوړ کړی دی، او غواړم چې دغه بل عکس څنګه شي د دې په شکل جوړ شي. نو دلته بیا سواپ وهم، دلته صبر کوو. ګران دوستان، تاسو ګورئ چې عکس څنګه کړلو ماته ایډیټ کړلو. اوس راځو دویم آپشن. په دې کوم ځای کې چې کوم دی ملټیپل فیس، دا آپشن باندې کلیک کوم. صبر کوو تر څو یې راخلاص کړه. دوستان، تاسو دلته به هغه عکس راخلاصوئ چې غواړئ تاسو څنګه کړئ ایډیټ کړئ. نو دلته راځو د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې کوم عکسونه چې موږ را اخیستي دي د څو نفرو، هغه څنګه کوو ایډیټ کوو. مثلا دغه عکس را اخلم چې دوه هلکان دي، ما د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې څنګه کړي دي ایډیټ کړي دي. نو صبر کوو. دا د ګران دوستانو دوه آپشنه یې نور راکړل موږ ته. په دوجمه علامه باندې کلیک کوو او دلته یو عکس را اخلو. مثلا دا عکس یو را اخلم او بل را اخلم. دلته به خپل عکسونه تاسو انتخابوئ. مثلا یو به خپل عکس را اخلئ، بل به د کوم ملګري عکس را اخلئ. نو بل زه دغه عکس را اخلم، غواړم چې دی مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې څنګه کړم ایډیټ کړم. چې دلته دوه عکس دي، کولی کېدلی شي دلته درې عکسه، څلور عکسه او یا هم 15 عکسه تاسو څنګه کړئ ایډیټ کړئ. سواپ باندې کلیک کوو، دلته صبر کوو. دوستانو، تاسو ګورئ چې موږ ته عکس څنګه کړلو ایډیټ کړلو. نو تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه څنګه کړئ د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې په دغه شکل باندې ایډیټ کړئ.
نو ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو په ویډیو سواب فیس باندې خبرې وکړو چې څه ډول کولای شو د مصنوعي ځیرکتیا په ذریعه باندې په ویډیويي ډول باندې یو ویډیو څنګه کو ایډیټ کو. نو ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې پر هغه باندې خبرې وکړو. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو چې موږ خپل یوټیوب چینل ته پورته کوو تاسو پورې ورسیږي. تر راتلونکي ویډیو چې زه عصمت الله سنگین ستاسو قدرمن چوپړ ته حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم. ښاد او اباد اوسئ.